اوس زمونږ یو کار دا دی چې دلته کې مونږ یو کار کوو یوزرز کم ټیبل چې دی دا یوزر خپل پروفایل چې دی خپل پروفایل ایډیټ کولی شي دې دپاره به زه راشم یوزرز دغه ته د دې نه به دا ایډیټ آپشن چې دی دا به زه کاپي کړم دا به دلته کې راولم بهر او سلیش PROFILE.php لینک ما دې له ورکو او زه به ټاپ بار کولاو کړم ټاپ بار کې به زه وګورم چې دې ته څه لینک شته که نه دې له به زه ورکړم سلیش PROFILE.php ټیک ده زه اوس کله په دې کلیک کوم نو دې راځي دې پیج ته نو اصل کې دته دا مسله ده نو زه به داسې کار وکړم چې سلیش پروفایل به کړم دا سلیش پروفایل او دا به زه د دې ځای نه دلته به زه یو فولډر ایډ کړم PROFILE په دې کې به د یوزر پروفایل منیج کیږي او دلته کې دا کوم فایل چې ما جوړ کړی پروفایل دا به زه په دې کې کېږدم دننه ټیک شوه اوس که زه دا ریفریش کړم سلیش پروفایل سلیش پروفایل په کار خو ده چې زه اوس ریفریش کړم پروفایل اوس په دې کې دننه ښه د دې دا نوم چې دی دا به کوم index.php ټیک ده نو اوس چې کله څوک په پروفایل باندې کلیک کوي نو دی اصل کې دې کې دننه کې دا پیج پروت دی نو په دې کې به زه رول چک کول ته ضرورت نشته ځکه هر سړی به خپل دغه ایډ کولی شي دلته کې به زه د سیشن دغه ID ډالر ID د دې یوزر ټوله ډیټا چې دا هغه اصل کې په سیشن کې پرته ده نو ډالر ID زه به داسې کار وکړم چې د لاګین پیج ته به راشم په لاګین پیج کې موږ د سیشن کې څه سټور کړو ټیک ده دا ټول به زه کاپي کړم دلته کې به یې ولیکم او دا ډیټا چې دا موږ دلته سټور کړې وه ټیک ده یو د یوزر ID هم ده دا لاګډ ان پکې ضرورت نشته دې نه علاوه دا څونه چې دي دا ټول دې سره به زه دلته کې وکړم ایکول دلته کې به زه وکړم ډالر او دې له به زه اوس یو نوم ورکړم ID نیم ایمیل رول ټیک شوه دا مې راواغستل او دې ته به زه سیمی کولون وکړم اخره کې ټیک ده د ده ډیټا را لکه ایرر راځي او په دې کې سټور کېږي د یوزر ID چې دا د دې ضرورت نشته دا به دې شي ID ټیک شه اوس په دې یوزر سلیکشن کېږي اصل کې د دې شیزونو هم ضرورت نشته د دې کویري هم ضرورت نشته ځکه چې د دا انفارمیشن چې څه هم دی هغه ټول ما دلته کې رالي نو دلته کې دې زه دوباره اډو روانلم د ډیټابیس نه ټیک شوه د یوزر دا به هم زه لرې کړم ایرر به پروت په خپل ځای اوس دلته کې دا انپوټ چې کوم دی ایډیټ یوزر یا دلته کې ایډیټ پروفایل ټیک شوه او د دا ID به هم دلته شو کېږي هغه به یې ډالر ID ټیک شوه دلته به خپله ID هم دلته شو کېږي ورسره دا بیک بټن چې دا به د سلیش دی به هوم پیج ته راولي ورسره چې کله ایرر دته به ایرر شو کېږي دلته کې او په نیم کې چې دی دته به شو کېږي ډالر نیم په دغه شانتي ورسره په دې ایکو ایمیل ډالر ایمیل د کوم فیلډز چې دي هغه به ټول دته شو کېږي پاسورډ خو به په خپل ځای که د ایډ کول غواړي ایډ به کړي که ایډ کول نه غواړي نه به ایډ کوي او د خپل رول نشي چینج کولی دا چې دی به دی نشي چینج کولی دې اپشن به کې دته نه ټیک دا دله به رول صرف ایډمین چینج کوي ټیک ده او بل اپډیټ پروفایل PROFILE صحیح شوه د پروفایل اپډیټ که دا زه ریفریش کړم دلته کې راشم د پروفایل بټن باندې کلیک کړم ایډیټ پروفایل او ID زما ID ماته شو کېږي نیم ایډمین ایمیل ایډمین پاسورډ که زه چینج کول غواړم نو چینج کولی شم او اپډیټ پروفایل دغه پکې چینج کولی شي دی نور رول دی نشي چینج کولی صحیح ده اوس په زه دلته کې راشم دې دغه ته یوزر اپډیټ چې کله په دې بټن باندې کلیک شي نو د نیم به راوغستی شي ایمیل پاسورډ کنفرم پاسورډ رول ته به کې ضرورت نشته ټیک ده رول به آلریډي دا رول وي او دی به نه بدلېږي پاسورډ به چې فرض که پاسورډ امټي نه نو هغه کنډیشن به وچلیږي او د دې کې به صرف یو بدای
چې دغه رول به موږ صرف لري کو رول بالکل صحیح دی رول په دې کې اپډیټ کیږي خو په هغه کې به دا کم رول چې الریډي دی هغه به کې سٹور کیږي صحیح شو ورسره به بیا د لوکیشن به صحیح سلیش PROFILE پروفایل اصل کې دلته کې به زه دې کار وکم چې یو سکسس میسج به واخلم $SUCCESS is equal to empty string به واخلم او دلته کې به زه درته ویم چې $SUCCESS is equal to success دې کې به زه درته صرف دا میسج وکم چې پروفایل اپډیټډ سکسسفولي ٹھیک شو پروفایل اپډیټډ سکسسفولي بس دته به صرف زه دا میسج وکم ټیک ده او چې کله څه ایرر راشي ایمیل د چینج کې هغه ایمیل الریډي ایگزیسټ نو ته به دا ایرر شو کیږي ٹھیک شو او دین علاوه آی تھنک چې په دې کې به ګورو کنه که مسله راتله زه به ګور بیا کنفرم پاسورډ کله کې پاسورډ چینج کړی نو هغه به بیا دغه شان دي نور اقا زړه طریقه دا اوس په دې کې به هم زړه سکسس کاپی کوم د دې ځای نه او دې ځای کې به زه هغه سکسس ولګوم ټیک ده او ویلډ یوزر رول دې ته به کې د سره ضرورت نشته رول هغه خبره په دې کې به په کار نه دی چې زه به کې اوس د رول څه ایډ کم ټیک ده دا به ته هم ختم کم اف کنډیشن ټیک ده دغه ایرر به ایلس کې به دا خبره راشي ټیک ده paste password is equal to ELSE ټیک ده په ایلس کې به دا خبر راشي هغه زیاتې خبره چې دا اته ختم شوه او د پروفایل اپډیټ سکسسفولي که ایرر ونه ایمیل الریډي ایگزیسټ ټیک شو اوس دا پروفایل که زه راشم ایډیټ کم چې سو ایډمین په ځای ورته زه ابوبکر ولیکم صحیح ده او دا زه اپډیټ کم undefined variable user underscore id اوس په دغه کې مسله ده user underscore id په کوم ځای کې یوز شوی ده لاین نمبر 23 په لاین نمبر 23 کې ما ویر دې کې مسله دا به زه کم صرف کوم ځای کې چې user underscore id دی به زه کاپی کم user underscore id دا به زه کم id بل ځای کې هم آی تھنک چې یوز شوی دی صحیح ده یو دا به صرف دا چینج کم ټیک ده دا به زه ریفریش کم کنټینیو پاسورډ چې دا اپډیټ شو اوس یو اپډیټ خو شي یوزر اصل کې سیشن چې دی د سیشن نه ډیټا نزي دا هغې وجې نه د نه دغه کېږي یو دا چې سکسس میسج به موږ دلته کې شو دلته کې چې څنګه ایرر دی ایرر به زه کاپی کم او دلته کې به زه ولیکم چې سکسس SUCCESS او الرټ سکسس ESS ټیک شو نو سکسس میسج به شو کېږي بل به کار دا کېږي چې په دغه کې به ډیټا اپډیټ کاو په سیشن کې به هم دا ډیټا چې دا اپډیټ کېږي صحیح ده دلته کې که زه راشم لاګ ان ته دا سیشن ډیټا به زه کاپی کم او په دې ځای کې یو سکسس دی نو یو سکسس میسج به شو شي د دې سره سره به دا ډیټا چې کوم ده دا به اپډیټ شي ټیک ده او دا ډیټا به اپډیټ کو ما دلته کې اپډیټ کړل دلته کې کوم ځای کې سکسس کېږي نو د هغه نیم او ایمیل چې دی د یوزر دا به هم اپډیټ کېږي خو یقین مې نه کېږي چې دا ډایرکټ دلته شو شي که دا زه اپډیټ کړم پروفایل اپډیټډ سکسسفولي او بس بالکل صحیح دی کار کوي په هغه ټول ویب سایټ کې چې دی admin 2 به دلته دی دا ایمیل ورکم صحیح ده اپډیټ بالکل اپډیټ کېږي او دې له به زه پاسورډ هم چینج کړم اپډیټ بالکل اپډیټ شو که دا زه اوس لاګ آوټ کړم او وګورم په هغه زوړ پاسورډ باندې یوزر نشته
که دا زه اوس زوړ پاسورډ ول ورکړم او ایډمن 2 ایمیل چې دی هغه ورله بدل کړم کوم نیو ایمیل چې دی هغه نو هم دی نه لاګین کېږي که زه نیو پاسورډ او نیو ایمیل ورکړم او لاګین کم نو دی برابر لاګین شو ټیک شوه اوس دلته کې که پروفایل ته زه راشم نو دا پروفایل چې دی اپډیټ کېږي نو په دې طریقه باندې یوزر چې دی خپل پروفایل اپډیټ کولی شي که دا زه لاګ آوټ کړم او بل اپریټر په اکاونټ نه لاګین شم نو اپریټر چې دی هغه خپل اکاونټ چې دی هغه اپډیټ کولی شي شاه فیصل خان شاه فیصل خان کوم او اپډیټ کم نو د پروفایل چې دی هغه هم اپډیټ شو ټیک ده نو اوس تر اوسه پورې موږ څه کار چې هغه ټول وکړو بس صرف دا ډیشبورډ پاتې شو په دې ډیشبورډ کې به زه څه انفو دا وکړم چې دلته کې صرف څونه ډاکټرز دی هغه څونه ټیسټونه شوي دي هغه او څونه پیشنټس دي زموږ سره څونه ټیسټونه دي او څونه یوزرز دي هغې کې ایډمن څونه دي او اپریټر څونه دي ټیک شوه صرف دغه انفو به په دې ډیشبورډ کې زه شو کوم نور دونه خاص ډیشبورډ کې څه شو کولو ضرورت نشته او دا بټن چې دا به هم زه لرې کړم دا په نیکسټ ویډیو کې لاست ویډیو به تقریبا یا نیکسټ یا بله په یو ویډیو دوو کې به دا پوره ختم شي